دا یو څو یاران که نه وي بیا به نه یم، دا یو څو یاران که نه وي بیا به نه یم. زما ژوند دغه یو څو خواږه یاران دي. ملګرو ژوند چونکې ډېر زیات مصروفه دی، هر سړی په څه ناڅه شکل کې په څه ناڅه هلو ځلو کې لګیا دی، خو د دغه خپل کار د زیار محنت د دې نه باوجود پکار ده چې انسان د خپل ځان دپاره د خپل روح د تسکین حاصلولو دپاره لږ وخت وباسي. او په دې سلسله کې زما په خیال که لاړ شي غرونو طرف ته د غرونو رخ وکړي، نو دوی به دا سکون د غرونو دا سکون چې کوم دی دا به انجوی کړي او د ژوند نه به خوند واخلي. په دغه سلسله کې موږ هم راغلي یو او رحمان بنیری یم، خپل د تره زوی حبیب دی را سره، څوک چې د مسافرۍ ژوند کوي په دوبۍ کې، کال بعد راځي بیا دلته کې یو میاشت دوه میاشت تېروي. هغه دا اصرار کوو چې راځئ چې لاړ شو چېرته اوټینګ وکړو. حبیب ته دغه یو د پښتو ټپه چې کوم دا ډالۍ کوم چې مسافر مه وجنې خاونده، مسافر مه وجنې خاونده، د کور مېرمنه انتظار ورته کوینه. راغلي یو دغه د چنګلۍ د غر ته بلا خلک چې کوم دی راځي. عموما موسم په علاقې خودخیل کې ډېر زیات ښه شوی دی، برابر دی، خو که موږ او تاسو اورال د چنګلۍ د غر موسم وګورو نو دلته کې موسم بیا دوباله ښکلی دی، ډېر زیات ښکلی دی. په غرونو باندې چې کوم دی ښکلي وریځې راخورېږي. که اخوا په خودخیل کې باران نه وي نو هم دلته کې بعض اوقات باران کېږي، ډېره یخه سیلۍ ورېږي، ښکلې سیلۍ ده چې کوم دغه د جولایۍ میاشت ده چې دې ته موږ وګورو او بیا دغه ساړه. نو ملګرو موږ او تاسو دا تصور هم نشو کولی د چنګلۍ په غر کې چې کوم دا یخني ده، کوم ښکلی جانانه او ګل ګل موسم دی.